دا یو نور سوال کړی دی چې کله یو سړی جومات ته لاړ شي او د امام سره په منځ کې شریک شي او دغه 2 رکعاته یا 1 رکعت چې کوم د امام سره وکړو هغه صحیح و، بیا چې کله د ځانه د لمونځ پوره کوو په هغې کې دی خطا شو نو دی به سجده سهو کوي او که نه به کوي؟ الجواب زما دا عادت دی او اکثرو ملګرو ته معلوم دی چې زما نه ګورې سوال وړوکی هم ته کې وشي زه جواب سم اوږد ورکوم. د هغې وجه دا ده 2 وجې دي. یو دا چې دا خلک پوه شي، دویم دا چې زما خپل شوق دی چې زه دا هره مسله دې رونو خویندو ته واضحه کړم نو چې سوال د الله په مخ کې زما هم غاړه ازادي او دوی عبادت په ښه طریقه باندې وکړي. زه به درته حاصل د دې مسلې ذکر کړم. امام او مقتدي دوی چې په منځ کې خطا شي نو د دوی بعض حالات دي، هغه ټول حالات ته ذکر کومه. اولنی حال هغه دا دی چې کله مقتدي د امام سره په پوره منځ کې شریک شو، پوره موږ مطلب چې د اول نه سره شریک دی د اخره پورې، او امام خطا شو سهو شو نو امام به سجده سهو کوي او دا سړی به سره مقتدي به سره کوي که نه به کوي؟ کوي به که دا سجده سهو د سلام نه مخکې او که وروستی. د یو حال شو. دویم حال هغه دا دی اوس یو کس په منځ کې شریک شو، مسبوق دی. دا مسبوق هغه مقتدي ته ویل کېږي چې د ده نه سمونځ تللی دی. یو سړی په منځ کې شریک شو او صحیح حصه ترې تلې ده او امام په هغه حصه کې خطا شو کوم کې چې دا مقتدي شریک شوی دی نو بیا په دې کې تفصیل دی. تاسو ودې کوئ که ودې چې دا مسله پرېږدو کې دا ګوره تفصیلي مسله ده. په دې مسلو باندې علماو کتابونه لیکلي، زه درته د هغه ټولو کتابونو حاصل بیانوم. نو که تاسو ودې چې بیا موږ پرېږدو بل درس کې چې کله وی خو برابر ناسو بیان کو پام هم دی ورته که نه. دویم حال دا دی چې یو سړی د امام سره شریک شو په منځ کې او حصه د مونځ تې شوې ده او امام خطا شو په کومه حصه کې کوم کې چې ورسره دی شریک شوی دی. اوس به په دې مسله کې تفصیل دا دی که امام سجده سهو وکړه د سلام نه مخکې نو دی خو به ورسره لازم سجده سهو کوي، ځکه چې هلته د امام تابعداري به کوي که نه. بیا به خپل مونځ پوره کړي او بیا به سجده سهو په آخره کې وکړي. دې مسلې نه ګورې اکثر نه یم کېدی تاسو ټول ته نه خبر بیا به سجده سهو وکړي، ځکه چې دا کوم ځای کې چې د سجده ولګوله د سهوې ده دا ځای د سجدې نه و، خو ده ولې ولګوله؟ ځکه چې امام وکړه. نو دویم کیفیت هغه دا دی که چېرته د امام سجده سهو وکړي د سلام نه بعد سلام یې وګرځو او بیا دوه سجدې کوي نو دی به ورسره سجدې نه کوي، ځکه چې موږ نه خو ووتو که نه سلام هلته وګرځېد چې سلام وګرځېد دی د منځه نه ووتو، چې د منځه نه ووتو دی به دغه مونځ پوره کړي او بیا به د خپل منځه چې مونځ پوره کړي وروسته به سجدې سهو وکړي. په دې کیفیت ورسېدی. د دویم حال شو. دریم کله چې مأموم مقتدي ته وایي په عربۍ کې کله چې دا مقتدي د امام سره په منځ کې شریک شي په صحیح حصه کې او امام خطا شو په هغه حصه کې چې دی پکې نه و، دا د هغه اولني په عکس دی. امام په هغه حصه کې خطا شو چې د مقتدي پکې نه و. لکه مثال به داسې ووایو چې امام خطا شو په اولني رکعت کې او دی شریک شوی دی په 3 رکعت کې یا په 2 کې. نو اوس به موږ دا وایو که امام سجده سهو وکړه د سلام نه مخکې نو دی خو به ورسره لازم کوي، نو بیا دې خپل مونځ پوره کړي او سجده سهو به کوي نه به کوي. ولې؟ ځکه چې دا سهو په ده نه ده راغلی. او که دا امام د سلام نه بعد سجده سهو کوي نو دی خو به ورسره نه کوي، دی به پاسي. خو چې کله سلام ګرځوي نو بیا به سجده سهو کوي که نه به کوي؟ ولې به نه کوي؟ ځکه چې ده به هغه سهو نه ده راغلی. دا څو حالات شو؟ 3. نو څلورم حال د مقتدي د امام سره هغه دا دی که چېرته د مقتدي خطا شي په منځه کې، مقتدي صرف خطا شو او مسبوق نه دی، مطلب دی چې ټول مونځ کې شریک شوی دی. مثال به دا و چې سبحان رب العظیم ته پاتې شو، په رکوع کې د سبحان رب العظیم پاتې شو، نه دی به سجده سهو کوي؟ نه به کوي.
ځکه چې دی د امام په تابعدارۍ کې دی. حدیث به ووایو. اوس بله مسله، که چېرته دننه داسې خطا وشي چې د هغې د لاسه مونځ باطلېږي نه بیا رکات یې ونه شو، نو څه به کوي؟ دا رکات به بیا کوي. چې کله دنه رکن پاتې شو، یو خو واجب پاتې شو، یو سنت کار پاتې شو، بل باندې سهو نشته، سجده سهو نشته، خو رکن دنه پاتې شو چې د هغې نه بغیر مونځ نه کېږي، رکات نه کېږي. نو موږ به اوس دې ځای کې دا وایو دې مقتدي ته چې کله امام سلام وګرځو نو ته به پاسې بل رکات به وکړي، ځکه چې کوم رکات کې چې تا نه رکن پاتې شوی دی هغه رکات لغوه شوی دی، یعنې پالتو. نو کله چې بیا ته تشهد وکړي سلام ګرځې بیا به څه وکړي؟ سجده سهو به وکړي. دا څو حالات شو؟ څلور. پنځم حال د امام مقتدي هغه دا دی چې کله مقتدي خطا شي په خپل منځ کې او دی د امام سره د منځ په سجده کې شریک شوی دی، نو دی به سجده سهو کوي لازم. که دی په هغه ځای کې خطا شوی دی کوم چې د امام سره، او که نه په هغه منځ کې خطا شوی دی کوم چې د ځان له پوره کو. او دقه زموږ د ورور سوال و، د هغه جواب پکې ډېر دننه ور ګډوډ شو، خو هغه جواب دا شو، هغه د تپوس هم دا کړی چې سړی د امام سره شریک شي په بعض مانځه کې، اوس چې دی د کوم مونځ پوره کوي په هغې کې دی خطا شو، نو سجده سهو به کوي او که نه به کوي به. او دغه کومه حصه کې چې د امام سره شریک شوی دی په هغې کې خطا شو، نو سجده سهو به کوي که نه به کوي به. په دې ورسېدی که نه؟ نو دا پنځه حالات شو د امام او د مقتدي. او دا چې نه معلوم سړي ته که نه، او ډېرو ته نه دي معلوم. نو کله چې امام خطا شي د مقتدیان په دوی باندې سمدي یو دغه راشي، نو دا مسلې زده کول لازم دي، ځکه چې دا مونځ خو موږ په ورځ کې څو پیسو پیرې کوو، الله دې به موږ پوه وکړي.